راشد خان د نړۍ غوره لوبغاړی شو. سلامونه او نیکې هیلې او پښتنه مینه مو ومنئ ګلونو دوستانو. راشد خان نن شپه د نړیوالو له څارنې د کمیټې ګینز لخوا څخه اعلامیه خپره شوه چې راشد خان د نړۍ غوره لوبغاړی شو. دوی نور معلومات هم ورکړي خو د ویډیو تر اخره وګورئ. زه یم ستاسو ورور عرفان، تاسو ګورئ ټکنیکل عرفان. د نړۍ کې د کرکټ د څارونکي کمیټې ګینز د دفتر څخه نن شپه رسمي اعلامیه خپره شوې ده چې په نړۍ کې هر کال داسې بازیکنان یا داسې لوبغاړو څخه څارنه کیږي چې په ډېر کم عمر کې یې زیاتې منډې او زیاتې ویکټې اخیستې وي. خو د تېرو کلونو کې تغییرات راغلي. سږ کال د افغانستان څخه د افغان پلیرانو د سفیر په صفت د ګینز شرکت د ګینز نمایندګي یا د ګینز څارنې کمیټې د نړۍ له ټولو کرکټ لوبغاړو څخه راشد خان انتخاب کړی دی او راشد خان یې په 20 کلنۍ عمر کې د 106 ویکټو په اخیستلو سره د نړۍ په ګوټ کې میچونو کې او نړۍ په ګوټ سیالیو کې راشد خان سږ کال 106 ویکټې اخیستې دي او د ګینز لخوا راشد خان د نړۍ د ګینز انتخابي شرکت یا د ګینز انتخابي کمیټې څخه د نړۍ غوره لوبغاړی اعلان شو. راشد خان هغه لوبغاړی دی چې د کم عمر کې سږ کال ټول کال 106 ویکټې اخیستې دي او دی د سږ کال اتل لوبغاړی اعلان شو. ټول د افغان ملت او ټول پلیرانو ته دې مبارک وي.